افغانستان په تیرو 2 ورځو کې د لسګونو میرمنو او ښځینه زده کوونکو د مظاهرو شاهد دی. د شنبې په ورځ د کابل له مظاهرو وروسته د یکشنبې په ورځ د افغانستان هرات او بامیان ولایتونه د میرمنو او ښځینه محصلینو د مظاهرو او لاریونونو شاهد وو. په هرات کې محصلینو چې شمېر یې لسګونو ته رسېده د هغه ولایت له پوهنتون څخه بیا د هرات ولایت تر مقام پورې لاریون وکړ. هغوی په دې لاریون کې تعلیم زموږ حق دی، نسل وژنه دې بنده شي او سکوت خیانت د شعارونه ورکول. د دغه لاریون یوې ګډونوالې د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې هغوی غوښتل د ولایت مقام دروازې مخې ته شعارونه ورکړي، خو طالب سرتیرو په ډزو او زور زیاتي مخه ونیوله. په هرات ولایت سربیره بامیان ولایت هم د یکشنبې په ورځ د ښځینه محصلینو د لاریون شاهد وو. لاریون کوونکو د هزاره وګړو په وژل کېدو اندېښنه څرګنده کړه. شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای حقوق بشر جهانی می‌خواهیم تا برای توقف نسل کشی هزاره‌ها در افغانستان گام‌های عملی فراتر از اعلامیه بردارند. د ښځو د حقونو فعاله او د ولسي جرګې پخوانی غړی شکریه بارکزی د تهدیداتو او ګواښونو سره د افغان میرمنو او نجونو مبارزه د قدر وړ بولي. سربیره پر دې چې کوم رویه چې نن سبا طالبان د افغان معترضو مخصوصا جرګې او ښځو په مقابل باندې کوي، دا ښکاره خبره ده چې نه په اسلامي اصولو کې شته، نه په افغاني او نه هم په شرعي دود او دستور باندې برابر راځي. دې په ځای چې طالبان دغه برحق پیامو ته غوږ کیدي او د حل لاره ورته پیدا کړي، دوی راځي په سرکوب، په تجاوز، په ترور او د قتل او یا هم د دهشت او وحشت نه په استفادې سره غواړي دغه غږونه چپ کړي. د ښځو د حقونو بله فعاله میرمن ګلالۍ صافۍ بیا وایي چې د طالبانو حکومت باید د مظاهرو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ځای عدالت تامین کړي. د فعلي حکومت نه موږ جدا تقاضا کوو په ځای د دې چې د مظاهره کوونکو په مقابل کې تاوتریخوالي نه کار واخلي، باید خپل هغه مسؤلیت ادا کړي چې د خلکو محافظت دی او عدالت دی خلکو ته. دا خلک چې اوس فعلا دغه ښځې چې د باندې وتلي او عدالت غواړي تظاهرات کوي، په ځای د دې چې دوی سره تاوتریخوالي وشي باید دې ته قناعت ورکړي شي. قاتلین د باید ورته هر څه زر د دې پیښې قاتلین او هغه چا چې دا دسیسه جوړه کړې ده د افشا شي، ونیول شي. په کابل کې د تیرې جمعې په ورځ د کاج په نوم تعلیمي مرکز کې د کانکور د ازموینې پر مهال مرګونې چاودنه وشوه چې د طالبانو په وینا له امله 19 کسان ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. خو یونما وایي چې په دې چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د کابل د جمعې ورځې برید د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو او چارواکو لخوا غندل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ یونیسف په دوحه کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو او بریټانیا سفارتونو د کاج پر تعلیمي مرکز برید غندلی او قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.